لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم وایي کله چې ظهور الدین محمد بابر په هند کې لودیانو ته ماته ورکړه او هلته د مغولو حکومت جوړ کړ نو خپلې کورنۍ ته یې وصیت وکړ چې د ده مړی به په کابل کې ښخ وي ځکه بابر په کابل کې ډیر وخت تیر کړی و او د کابل هوا یې ډیره خوښه سوې وه. کله چې په 1513 میلادي کال کې بابر مړ سو نو د ده د درو زامنو هندال، همایون او کامران ترمنځ د تخت پر سر جنگ پیل سو نو له همدې امله د بابر مړی هم هلته په هند کې امانت خاور ته وسپارل سو. کله چې د بابر زامن په خپلو منځونو کې د هندوستان د باچهۍ د تخت پر سر سره په جګړه بوخت و نو د لودیانو پاتې شونې پښتانه د شیرشاه سوري تر بیرغ لاندې راټول سول او هند یې له مغولو څخه ونیوی. کله چې شیرشاه سوري هند ونیوی 14 کاله وروسته د بابر افغاني میرمنې بی بی مبارکې شیرشاه ته